دا مرسته په زیړک ولسوالۍ کې په هغو اړمنو کورنیو وویشل شوه چې وروستیو زلزلو او سیلابونو یې د ژوند چارې ټکنۍ کړې وې. پکتیکا ته د شیخ حمد بن عبدالله محمد الثاني خیریه بنسټ راغلی استازی وایي چې په مرسته کې غوړي، بوره، وریجې، لوبیا، می او ځینې نور غیر خوراکي توکي هم شامل دي چې 500 اړمنو کورنیو ته ورکړل شو. دا مواد نه کلمه مواد دي چې 25 کیلو وریجې دي، 20 کیلو غوړي دي او 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو لوبیا ده، همچنان 15 کیلو ماش دي، همداسې ورسره دال دي، هم ورسره په اصطلاح 2 توسان دي، یو دانه ورسره فرش پلاستیکي دي. په ورته مهال د سیمې خلکو په یاد مرسته خوښي وښوده او د دغه بنسټ له مسؤلینو یې مننه وکړه چې په دې سختو حالاتو کې د دوی لاسنیوی کړی دی. دوی په اسلامي امارت او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو غږ وکړ چې د لویو لارو په بیارغونې او د سرپناه په برخه کې دې ورسره اساسي مرستې وکړي. دغه مرسته نه ډېر خوشحاله یې او موږ سره نوې مرسته وشي، سرپناه نه لري، موږ منځکه دغه سیلابي غوټه لونده کړي دي. موږ ته د کیری نه جوړ شي تا شاید روشي چې دا کیری نه په جوړ کې موږ دا سر شکدلای خلکي چې خو یا په لارګي سي یا په غاسي درمي خو په خره کې پروتین ختم ځکه ویني چې نشته. په یاد ولسوالۍ کې د مرستو د ویش کمیټه وایي چې په شفاف ډول یې د اړمنو کورنیو سروې کړي او په راتلونکي کې به هم ټولې مرستې په خپل وخت تر مستحقو خلکو ورسیږي. او خیریه بنسټونه او مؤسساتو د خپل امارت طرفه کوم مرسته ترسي ان شاء الله په شفاف ډول سره دا مون ترتیبو او خلکو ته مستحقو خلکو ته رسو ان شاء الله. هیڅ خیانت او شک او شبهه په دې کې نشته. زیړک د پکتیکا هغه ولسوالۍ ده چې له زلزلو وروسته په تیرو څو ورځو کې د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونو خلکو ته پراخ مالي زیانونه واړول او په زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې په ویرانه بدلې کړې.